څوک چې جمهوریت د جمهوریت درې صورتونو کې کفر دی، څلورم صورت کې ګناه ده. د ډیرو کتابونو حوالې ما راټولې کړي دي. درې صورتونو کې خلق د جمهوری نظام په وجه کافر کیږي. یو دا چې جمهوری نظام په اسلامی نظام بهتر وګڼي، اذا اعتقد التفضیل، دا سړی کافر دی. دویم اذا اعتقد التسویه، چې څوک جمهوری نظام د اسلامی نظام سره مساوي ګڼي، دام کافر دی. دریم اذا استحل، یعنی ما يعتقد التسویه لكن يقول هذا يجوز شرعا، د مساوات قائل نه دی چې جمهوریت د اسلامی نظام سره مساوي دی لیکن جمهوریت ته جایز وي، دام کافر دی. او څلورم دا اما ان کما قلت فعل وهو معترف بتقصيره، یو سړی جمهوری نظام کې ګرځي خو جمهوریت کفر ګڼي، ناروايي ګڼي، وبأن حكم الله هو الذي يجب وهو المتعين، او دا یقین دی چې د الله فیصلې همدغه متعین دي او په همدې باندې فیصلې کول واجب دي. وان فعله هذا ذنب من الذنوب، او دا عقیده لري چې دا زه په جمهوریت کې ګرځم او ووټ استعمالوم یا د ووټ دپاره دعوت ورکوم، دا زما یوه ګناه ده. او لکن غلبه هواه او غلبته نفسه، لیکن په د خواهش غالب دی، له دې وجې نه جمهوریت کې کار کوي، یا په نفس غالب دی، یا د زمانی خلق په غالب دی، یا منصب په غالب دی، خو ګناه ګڼي، ګندې ګڼي، کفر ګڼي. نو فرمای لا نکفره، دته بیا کافر نه وایي، وانما هو عاص مؤمن عاص. نو خلاصه دا چې که څوک جمهوریت په اسلام بهتر ګڼي، دا کافر دی. چې د اسلام سره نور آیینونه لړمیکالي او وغیره د اسلام سره مساوي ګڼي، دام کافر دی. چې جایزی ګڼي، دام کافر دی. او که ناجایزی ګڼي صرف د خواهش د وجنه یا د خلکو د غلبې د وجنه یا د خپل منصب د شوق د وجنه په دې ګندګۍ کې ځان لړلې ګڼي، نو دی بیا کفر عملی کړی دی، ګناهګار دی، خو کفر اعتقادي کافر نه دی.